السلام علیکم ورحمت الله. قدر ملیدونکو، زما تر څنګ ناست دغه ورور شاید تاسې وپېژنئ. دا ډېر د یوې ښایسته منطقې ده او ښایسته ځای ده. شاید دغه ویډیو زما په همدغه څنګ کې ګورئ، دوی کله یې ګورئ چې دوی کله څومره ښایسته ده ماشاءالله. خو چې دلته ژوند کوي، د ده مېرمن په حق ورسېده، کوچني ماشومان هغو سرپرستي مور په غاړه شوله. موږ ورسره ویډیو کړې وه، با احساس وروڼو سره مو شریکه کړې وه. الحمدلله بعضې با احساس وروڼو سره همکاري کړې، کور یې ودان، الله ته ورته اجرونه ورکړي. څنګه دی اوس د حالات څنګه دي بچیان؟ وخت تېرېږي ولا درېږي نه؟ درېږي نه که نه، وخت تېرېږي. او په دې کې شک نشته چې وخت تېرېږي، وخت درېږي نه. ځکه که موږ داسې فکر وکړو چې همدا اوس زموږ نه څومره عمر ختم شوی، پوه شوي یو، نه هېڅ نه وي پوه شوي، ختم کېږي. بیا هم له هغه وروڼو او خویندو نه چې موږ په یو غږ همکاري کړې، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. موږ هم په پوره اخلاص سره تر اړمنو خلکو رسولي. دغه وشمېره د همکاري درسره شوي. قدر ولیدونکو، ستاسو امانت چې موږ ته رالیږلی و، جمله کومک چې و 2610 افغانۍ وي، دغه دې موږ ورته وسپارلې. الله تعالی یې قبولې کړي. موږ ډېره مننه کوو. مننه، خوشحاله اوسئ. دا ستاسو حق و، موږ تاسو ته خپل حق وسپارلو. د دې وطن هر یو ورور، هره یوه خور په موږ باندې حق لري چې موږ یې اواز راوچت کړو، تر با احساسه وروڼو یې ورسوو، د با احساسه وروڼو مرسته تر دغو مستحقو خلکو ورسوو. بیا هم له تاسو نه ځانګړې مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. ژوندی اوسئ. څه ویل غواړې هغه لیدونکو ته چې همدا مهال د کسي او همکاري درسره کړي، څومره خوشحاله یې؟ بس الله تعالی دی ډېر کامیابه کړي، خدای دی نور ژوند ډېر کړي. موږ نه مشکلونه دا ټول مسلمان خلک وساتي. ټول څه دا خدای توفیق ډېر کړي چې نور مسلمان غریبانو غږ هم ورسوئ چې نور څه کمک وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. بیا هم هغه وروڼه او خویندې چې موږ سره یې تله همکاري کړي، ځانګړې مننه کوم. 2 ورځې ژوند دی، په چا تېر شو، چا باندې اوس دغه د روان دی تېرېږي. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، راځئ چې یو بل سره همکاري وکړو. تل به نه شتمني وي، نه به ځواني وي، او نه به دغه روغ صحت وي. په همدغې خوشحالۍ سره خپرونه پای ته رسوي. زما ورور یو لږ څه زړه خوشحاله شو چې په دنیا کې به احساسه وروڼه شته، همکاري بل سره کوي. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت درته غواړم. خوشحال به مې زړګی شي.